یو سړی دی وایي زما قرضدار دی او مړ شوی دی ویې هغه ما ته نه راځي هغه ته په زکات کې پیسې پرېښودی شي پرېښودل په زکات کې نه کېږي چاله به لاس کې پیسې ورکوې چې دا ستا شوې او په مړي زکات نه کېږي دا خو ته زه ځکه وایم چې د مړي قرض خلاصول د سقاطونو د دې څلوېښتو د دریمو نه زیاتې ضروري دي چې په مړي او په رشته دار هم قرض پاتې که نه خیراتونه ورپسې مه کوه قرض یې خلاص کړي او څلوېښتې ورپسې مه کوئ هغه قرض یې خلاص کړي او هغه درېمې او جمعې ورپسې مه کوئ هغه قرض خلاصېدل زیات ضروري دی په هغې کې دی بند دی نیولی دی خیرات ورپسې کې که نه کې او قرض یې مخکې خلاص کړي زکات چې چاله ورکوې که نه نو دا به لاس کې ورکړي نو بیا یې قرض کې اخیستی شي خو زکات په مړي نه کېږي او په جمدي به کې زکات قضا به هغه شان کې چې څنګه مونځ درنه قضا شوي ډک رکعتونه به ډک کې او تش به تش کې چې مونځ درته قضا معلومي یقینا چاوی د زکات پیسې د خور په علاج کې لګولی شم خور له ورکه یا دارو پې راوړه د زکات په نیت کې غریبی نو اول حق د خور او ضرور دی نو چې خپل خاندان کې د فقیران وي زکات به بار ته نو باسي اول په هغې ولګوه کافر قرآن شریف ولا مو ورکوه د هغه بدن قرار چاوی زما پلار بیمار دی فالج واره دی زی هر جمعه لامبو نو دا هغه په لامبولو په ما غسل نه واجبېږي نه په تا نه واجبېږي او تاله به خدای د دې خدمت ډېر لوی اجر درکوي ځکه د خدای او د رسول نه پس لوی حق په انسان د مور پلار دی د پیرانو د استادانو د لیډرانو د قومنانو ټولو نه مخکې حق د مور پلار دی یو ښځی او حافظه د قرآن یو حیث پې راشي نو دا به قرآن شریف وایي که به نه وایي نو اصل مسله خو دا ده چې نه به وایي و که یېرېږي ته نو په زړه کې دې سوچ کوي دا په سر باندې تور ویښتو له تور رنګ یا سنیري ورکول څنګه دی مونځ خو کېږي خو تور رنګ د ګیرې دپاره مناسب نه دی سور زیړ خړ نسواري هر قسمه چې روان د بریلیانو جومات کې دلته بریلیان عام نشته مونځ څنګه دی جمع به نه پرېږدی چې یو ځای کې جمع کې ګیر شي هر څنګه چې الا او بلا او برسه ګردنې مولا که د هغه څه بل مسئلې کمزوري نو ستا مونځ صحیح دی جمع به نه پرېږدی په جومات کې او چې د مخکې نه درته معلومي چې دا قرت غلط دی یا عقیده کمزوره ده نو مو ورځه اصحاب کهف څومره نو قرآن شریف کې دوه درې عدده ذکر دی خو چې یو سره ذکر دی نو هلته کې خدای د هغې رد نه دی کړی هغه وو او یو ورسره سپی و نو اصحاب کهف اردن عمان دارالخلافه ده نو د هغې نه 9 میله فاصله کې مشرق جانب ته یو غر دی هغې ته اوس هم جبل کهف وایي نو هلته غر په لمن کې یو غار دی غار ته چې سړی ورښکته شي نو بیا قبرونه دي پکې او د سنگي مرمرو جوړ دي بادشاه نه جوړ کړي نو دا غار ور دی په هغې څوکیدار مقرر دی دغه اصحاب کهف دي
وی بعض خلق فتوی لگئی که فتوا غلط ای نو گناهگار هغه ملا دی چې علم یې نه کړی د شریعت دا صح حکم دی چې یو سړي ته د مسالې پوره حقیقت دی معلوم دی بچا چې جواب نه کوي لکه نیمګړی حکیم او ډاکټر که د چا علاج وکړو سړی مړ کړ نو دی مجرم دی فرنج کټ ګیره دا خو زه نه پېژنم چې فرنج کټ ګیره څه ډول د قادیانانو هغه چې دلته یې لږه پرېښي باقي د آخر کار نه د سعودیان هم کوي دا غلطي کوي د هغې عمل څه دلیل خو نه دی که سعودیان یې کوي که بل څوک یې کوي دعا پس د فرض او سنت دواړو نه حضور مبارک د جمع په شکل نه ده کړی چې لاس اوچت کړي او ټول خلک اوچت کړي او نه خلفاء او راشدینو خو د عام خلک د مانځه په دعاګانو پیږي نه نو زمونږ فقها احناف لیکي که د جمع دعا وشي د سنتو نه پس نو ښه ده خو ضروري نه ده او نه سنت دی شوافع هم کوي دو مذهبونو کې د مانځه نه پس د جمع دعا کوي او دو مذهبونو والا نه کوي نه مالکیان کوي نه حنبلیان کوي او شوافع ما لیدلي دي په شام وغیره کې هغوی د فرض نه پس هم د جمع دعا کوي او بیا د سنتو نه پس هم د جمع دعا کوي نو زمونږ په فقه کې هم دواړه لیکي که څوک د فرض نه پس وکړي لا ښه ده او که څوک د سنتو نه پس وکړي لا ښه ده خو زما د سنتو نه پس خوښی چې سړی ټول عبادت وکړي نو بیا خدای ته دې زاري کوي فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب چې فارغ شه د عبادت ته نو خدای ته توجه خدا یاد لرئ دا سنت نه دي ګورئ که چا ونه کړه خپل کار پسې ځي نو ځي دی د امام او د مقتدي تعلق د سلامه پورې دی چې سلام یې وګرځو دی ځي خپل کار نه چې چاته یې خوښ پنځلسم د شعبان باندې لیکل کیږي د پنځلسم نه شروع کیږي د لیلة القدر پورې لیلة القدر په رمضان کې راځي او پنځلسم د شعبان په شعبان کې راځي نو د دې وخت نه لیکل شروع شهر پورې د ټول کال کاروي لیکل کیږي د خدای آسماني دفترونو کې مختلف دفترونه دي څه د ورځې اعمال لیکي څه د کال لیکي څه د ټول عمر لیکي او یو بل سره رابطه وي نو دا کال هغه اعمال او حساب کتاب هغه د پنځلسمې د شعبان نه شروع شي او دغه پورې لیلة القدر پورې لیلة القدر په رمضان کې راځي چاوی بعد خلق وی دا اگه خوراک مکروه دی کما اگه یادی که دا چرو اگه یادی که دا ساروی نه روانه که چرو اگه خود روانه او دا ساروی اگه چه پاکه که او منی تلالش او نور سه گندگی پکینی نو لره پڑپوس اگه خوراک دا روانه چاوی بایزید انسواری سنگ سڑو پیر روخان دا یو عالم تیر شوی دی او زما خیال تفسیر ام لیکلی دی پا پختو کی کاشف البیان که دا سنم دی ما خونه دی کتن او دا پیر بابا رحمت اللہ علیہ زمانہ کی او دا شیخ جنید سے دا خون درویزه صاحب سره مقابله امراغلی دی خواهی کی تصوف غالب او دا کی شریع احکامات زیاد غالب نو خلق بدنام کرو پا خواه پیری موری دی لی روا نو چا پیر چی بار سکور چا سنو شویل نو چی بے سوکر آگا بے بدنام کر آگا پیر با قمق جاہل با شریعت دمانو خواه
خو دا دی مریدانو دا پیر چې دی دا معصوم کړي دا ګمبتونه پې چې جوړ شوي دي دی اولاد جوړ کړي یا پې مریدانو جوړ کړي او شهرت یې کوي د آمدن ذریعه ګرځوي نو پیر روقان نور تاریخ ما ته نه دی معلوم او بایزید انصاري باندې مشهور او د اخوند درویزه صاحب سره څه بحثونه هم راغلي دي او د پیر بابا زمانه کې یعنی تقریبا 250-300 کاله مخکې تېر شوی او د پښتو اول تفسیر اغلی کړی دی د هغه نه مخکې د پښتو کتاب نشته د پښتو پخواني زاړه تصانیف جرمني کې شته ځکه جرمن کې داسې قوم تېر شوي چې پښتو ژبه وه نو هغه دلته یو ډاکټر و په پښتو اکیډمۍ کې عبدالقادر صاحب د هغه نوم نو هغه د جرمني نه دغه تفسیر راوړو د پیر بایزید انصاري صاحب هغه په پښتو کې چاپ کړ کتاب هلته پروت چاوی مونږ تر پریشانی ده زړه خدای سره وسات خدای ستا په فیصلو راضي او خدای ته زاري کوه خدای ته سوال کوه خدای پاک وایي واستعینوا بالصبر والصلاة د صبر نه کار اخلئ او د مونځ نه کار اخلئ صبر کوه په تکلیف او مونځ وکړه خدای پاک دا خدای علاج را لېږلی دی په قرآن شریف کې وی زما د مور او د خور فالش شوی دی خدای پاک دې روغه جوړه کړي وی زمونږ امام غلط قرت وایي نو چې غلط قرت وایي بیا خو ورپسې مونځ نه کېږي نو هغه امام چې مونځ یې غلطي قرت هغه یو بل عالم له بوځي قاري له چې هغې ته قرت ووایي که مونځ یې غلطي نو بیا خو ورپسې مونځ نه کېږي وی زمونږ وطن کې دا رواج دی چې خلک لوریانې خرڅوي که نه نو هغه خاوند سره پیسې نه وي نو 10 کنګله 12 کنګله یې دا لور ساتلي نو دغه پلار ډېر سخت مجرم دی چې لوریانې خرڅوي اصل بني آدم څوک خرڅوي او چې لور خرڅوي نو زوی ولې نه خرڅوي نه د ښځې د مهر حق شته خو مهر کې اساني راولی چې څومره لږ مهر یې خدای برکت اچوي او معاشره به په دې ټکي چې زه په 6 لکه لور خرڅه کړم هغه سړی به 6 لکه کم ځای پیدا کوي نو اکثر داسې کار وکړي چې زه پوډر پیره به یو څه مارم ورته نو قرض به کړم نو په یو ځل به موړ شم نو هلته یې ونیسي نو سر ترې پرېږي دا د دغې نتیجه ده او چې په ساده طریقه لور ورکړي نو یو په ساده طریقه زوی لکې که یو قوم کې صرف لوریانی او قرصی نو مونږ او زامن پکې نه نو مونږ وایي ځکه دنیا آخرت یې غرق کړه نو دنیا خو ښه کړه فراس کړه خو داسې قوم نشته چې صرف جنکي پکې هلکان پکې نه نو زه چې لور په 6 لکه قرضه کړم زوی له به څه کوم نو زوی له په 6 لکه علي نو دواړه طرف ته خاندانونه خراب شو او دواړه مجرمان دي چې څوک لور خور خرڅوي د هغې نه زیات سپېره قوم مردار خواره په دنیا کې نشته قسم دی د خنزیر خوراک به تیخي او د سپي خوراک به تیخي او د وینو سکل به تیخي دا هغه سړي نه چې لور خور خرڅوي او پیسې پیلي او ځان له پې دوکان وکړي نه مهر د ښځې حق دی خو په ښځه به لګي پلار به یې نه خوري لور خرڅول بند زه یم چې دا چا رواج جوړ کړل سجده کې به خپې ځان پسې اوچتوی نه ځکه بعضې عالمان وایي دا یو هتک شکل دی نو سجده نه کېږي سجده وشوه کېږي خو ګناهګار دی چې بدن پکې ښکاري دومره باریکې جامې
نو په هغې پرده نه راځي نو چې عورت څرګند وي نو مونځ نه کېږي د ښځو ټول بدن عورت دی او د نارینه د نامه نه تر پنډۍ پورې که یو سړی ناست دی او بل سړی شاته مونځ کوي خیر دی لین دین کې سونا په سونا خرڅول برابر به خرڅوي او قرض به هم پکې نه چې ماله لس تولې راکړه زه به یو هفته پس لس تولې درکړم نو چې جنس یو وي لکه سره په سره نو نیټه هم پکې بنده ده او زیاتې او کمې هم پکې بنده او که جنس بدلي لکه سره او سپین نو نیټه بنده ده او زیاتې کمې پکې روان او نوټونه چې دي دا حوالې دي نو حوالو کې خیر دی خو سره او سپین به نه بدله عام چې جنس بدلي که سړي هر قسمه حج وکړه په غریبۍ کې وکړه د چا نه یې قرض واخیسته فرض یې ادا شو فرض کېږي خو حج دپاره قرضونه مالی چې بیا سال یې پوره کولی نه شي او که اسباب در سره یي د خیر نو ټیک ده ځکه علی حج فرض کېږي چې سړي باندې پوره د حج د تلو د راتلو د بال بچ د خرچې پیسې وي علی پې حج فرض وي نو حج که چا په فقیرۍ کې وکړه په قرض یې وکړه په نوکرۍ کې وکړه یو سړی خدام الحجات کې لاړ او فرض حج یې وکړه نو فرض یې ادا شوي دی په هره طریقې چې حج وکړه یو سړی د شپې نه فوت شوي او سبی لمبی نو غسل دوباره ضروري دی که نه غسل دوباره ضروري نه دی غسل یو ځل کافي دی خو غسل نږدې وخت کې ښه دی چې کوم وخت یې خښی د هغې نه نږدې ځکه کله د مړي نه اودسماتې وځي هغه بې اختیاره یي که نه متیازې تې وځي اودسماتې تې وځي نو که اودسماتې هم تې ووت یا متیازې یا چنګوړه راوړه که نه یو ځای ته نو صرف هغه ځای به وله ووینځي اوبه به پرې واچوي د استنجا ځای به وله ووینځي او باقي غسل ته حاجت نشته د ښځو خولۍ که په مړي پرېوتې نو غسل پې لازمیږي نه دا خو ما نه دي اورېدل دا چېرته د بوډیګانو ښځو خبرې دي ستړې مشي او په خیر علی باندې عرفي سلام ادا کېږي خو ښه دا ده چې د سلام په جواب کې وعلیکم السلام ووایي ځکه قرآن شریف کې دا حکم دی او د حضور پاک دا طریقه ده او د آدم علیه السلام نه دا مسلمانانو ته ښودلی شوی نو سلام جواب هم ورکړه ورپسې وروسته ووایه ستړی مشي په خیر که وی جواب ادا شو شیعه جنۍ سره چې شیعه نو نکاح نه ده پکار ځکه د ښځې او د خاوند تعلق نو ساله به هم اختلاف راځي جګړې به راځي نو نکاح ورسره مه د سړي دوه زامنې نو د یو زوی له د بلې ښځې خور وکړي نو ټیک ته روانه یعنی دوه ښځې وي او زوی وي د یوې ښځې نه نو د خپل زوی له د خپله خینه کولی شي د بلې ښځې خور د هغې لور هم وله کولی شي که د بل خاوند نه مور به یې دي وکړي لور به یې زوی وکړي کور به یې جوړي یو کونډه ښځه لور ورسره وي پلار دی کونډه ښځه وکړي زوی له د هغه لور وکړي هغه یتیمه نو کور به یې جوړي
وی بعضې څیزونه مونږ ارزانه لو په هغې ریټ ګران لیکلي نو ته ریټ باندې که خرڅی که د هغې نه کم خرڅی که زیات خرڅی تا ته شریعت اجازت کړی دی خو ظلم به نه کوې او نه به دروغ وی دا به نه وی چې ما ته په دې پروتې دی وی وروره زه په دې خرڅوم دروغ مو وایه دروغ ښه کار نه دی نو تاله شریعت اجازت درکړی دی چې په څو خرڅی خو د ظلم درجه به نه کړي وی زما د روڼ زوی نشته ما وله یو وړوکی زوی ورکړی دی اوس ما ته خلک وایي ته د خدای نه مخکې شوې ځکه خدای وله زوی نه ورکوي تا وله ورکړی دی د عیال لره زوی ورکول چاته چې دا ستا زوی شو دا په شریعت کې بند دي دا 22 پاره آیات وما جعل ازواج ادعیاکم ابناکم ذلکم قولکم بافواهکم الله یقول الحق ویدی ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم زوی نیول په شریعت کې بند دي هغه نه وارث دی نه ته پرده به هم ته کې او چې څه احکامات دي د پردو هغه به پې جاري کېږي نو زوی نیول دا په شریعت کې بند دي نو زوی هغله ورکه ورته وی دا دې واره دی هغه دې هم ورته زوی نه وایي چې دا مې زوی دی یا مې په زوی نیولی دی وی واره مې دی ټیک ته لوبۍ دی او مینه دې پې کوي خو زوی کېږي نه نه د ښځې زوی کېږي او نه د پلار زوی کېږي چا خپه خوږي او پلستر ورته اچولي نو په پلستر دې مسه کوي غسل او اودس کوي دا که بدن لاس ماتي خپه ماتي هر ځای چې ماتی نو په پلستر به باندې مسه کوه چاوي چې بغیر د پیر صاحب نه مکمل مسلمان دا د پیرانو خبرې دي جاهلان نه صحیح عمل او عقیده زده که بس د خدای او د رسول په نظر کې مسلمان ټیک ته د یو عالم سره اصلاحي تعلق چې ما کې دا مرض دی بیماری ده اخلاقی روحانی ورسره ساته تعلق نور مسلمانی په هغې نه ده دا رسمي پیري موریدي دا اکثر پیران جاهلان او ټګانی دروغجن پیر چې عالم یا دا خبره نه کوي دا جاهلان پیران کوي پیران اکثر جاهلان یا چرسی یا قبر سره یو څو ورځې کینی پیر دا لیونی بابا دی قبر به یا لکه چې لیونی نو دی بسي نو چې مړي یو لیونی مړي بسي څه ته څه غواړي ټیک ته دعا ورته کوه خدای ته وبخښي لیونی څه شي نو دا لیونی بابا دی دا خښ دی دا فلانکي بابا دی چرته چرسی مرسی دا پیران دا قبرونه او ګمبتونه اکثر دا دی موریدانو دی اولاد بله شهرت ورکوي چې زما د کاروبار یو جندي او روزګار می جوړي نو د مخبرو ته چې ناست دی او د شکرانو ته چې ناست دی دا اکثر حرام خوار دي مردار ځکه د زیارت په نوم منښته بنده ده او د خدای د نوم نه علاوه په بل چا په نوم ورکول بند دي دا حرام خور یا چې په قبر د پیسې وروغورځولې هغه لاړې بس لکه دریاب ته چې وروغورځولې نه چاله ورکوه لاس یا په قبر د ډیوه بله کړه څه فایده شوه په قبر یا د پې غلاف واچوه هغه ته څه فایده مړی پې پټ شو دا د بیاخلو دا زړی ښځې او دا جاهلان امامان او دا حرام خوار پیران دا خبره ده نو دا ګمبتونه چې وینئ عرسونه چې وینئ دا اکثر موریدان خوار کی او زامنې کرامتونه بیانوي چې زمونږ آمدن شروع دا مزار شریف دی هلکه څوک دی علي صاحب دی دروغجنو علي صاحب کابل په دوربین کې هم نه دی لیدلی او خپل کور والی شو په چاړه او هلته ښخ دی په عراق کې نج فیشن نو چې چېرته نامعلومه وي دا چې پاړه چینار ته ځي دا نامعلومه قبرونه وي دا فلانکې دغه دی دا در عباس دی دا در علي دی هلکه عباس خو په دوربین کې هم دا ملک نه ولیدل
نو چې څوک په دې بنده ته د غي بیا د مرګ نه پس نو دا جاهلان او په شرکیات او خرافاتو کې مبتلا نو اکثر دا قبرونه او ګمبدونه دا په جاهلانو عالم سړی دا کار نه کوي لوی لوی علما خښتې نه پې دا څیزونه شته او نه دا عرسونه کوي او نه دا قبرونه کوي نو دا جاهلان پیران د هغې جاهلان مریدان او زامن یې د خپلو شکرانو دپاره دا شیخ وړی او دا مردار خواري اکثر حرام خوري دغه چرسیانې ناستې نو دی د آمدن ذریعه ګرځولي د شپې پته نه لګي چې کوم خوا ځي دلته زه تللی مزارخانې طرف ته هلته پنجپیریان 15 قبرونه دي وي دا پنجپیران نو دا ملنګانو ګیرې خریلې مونځ اودسونه او هلته به ناست ما دغه مردار دلته به زنانه راځي دی به څه کوي دی به څه کوي یا دا ګرم پیر چې هېڅ حقیقت یې نو دغه دا خلک دا خوروي چاوی ما چاته خیرې وکړې مثلا چې خدای ته یې مړ کړي او هغه مړ شو نو په ما ګناه د قتل شته که نه د قتل ګناه خو په تا نشته خو خیرې چاته مه کوه په خیرو ګناهګار او خدای نه توبه وغواړه او که د هغه د وجې نه دي کړي چې مجرم دی ظالم دی نو خیر دی موسی علیه السلام فرعون ته خیرې وکړې خدای 11 پاره کې وایي وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم خدای فرعون لدی دولت ورکړی دی په دې غاوره دی دا دولت ولا ختم کی او زړونه ولا سخ کی او خپل عذاب ورته وکړي نو که یو ظالمي لکه موږ امریکې ته خیرې کوي خدای امریکا او د امریکې ملګري خدای تباه او هلاک کړي ځکه په مسلمانانو ظلم کوي او خدای د افغانستان او د عراق نه رسوا او ذلیل او مردار وباسي نو که داسې دشمن ته خیرې وکړي نو خیر خو د مال او دولت او د مقدمو د وجې نه چاوي دا رښتیا دی چې دا کلمې حضور پاک ته نسبت کړي دا چې ولیکنو مطالعه به ورته آسان شي دا دروغ وایي دروغ په خدای او په رسول دروغ مه وایه تعزیت څومره پورې روا 3 ورځو پورې تعزیت روا دی 3 ورځو نه پس د کلي سړی به دوباره نه ورځي یوه دویم دا چې یو ځل سړی ورغلي دوباره به نه ورځي بیا خو ته ماتم جوړیږي یو ځل بس تعزیت او تعزیت کې لاسونه اوچتول ضروري نه دی تعزیت وای د صبر تلقین ته عزا عربی کې صبر ته وای د مړي خاوند ته وای د صبر خبرو کې چې وروره دا پکې راځي مونږ ټول روان یو او د خدای نعمتونه ورته یاد کړي د خدای نور څه او واقعا ورته څه بیان کې بس دغه تعزیت وشي داسې نه چې 15 کسان لاړ شي یو وی لاس په اوچت کو بل وی لاس په اوچت کو بل وی د جمع دعا به وکړو بل به دعا وکړو نه هغه د کور خاوند سپېموله راشي هغه نه په زړه کې دعا کوي نه په خولې دعا کوي رسمي خبرې مه کوئ د خدای سره خدای دا دعا نه قبلوي چې په اخلاص په یو ځل دعا پکار ده په اخلاص چې خدای ته ورسره احسان وکړي او رسمي دعاګانې خدای نه قبلوي د دې حقیقت نشته دوکه راټوکې دي ثواب د پاره چا تلاوت وکړو نو زموږ مذهب کې رسي ثواب خیرات نه زیات اتفاقی په امت کې صدقه د خیرات دی او که ختم ورپسې کوی نو پخپله کوی پخپله د خور لور اولاد قرآن شریف یو ثواب دی بخي او باقی اعلی شی دعا ده او صدقه ده مړي پسې صدقت په اتفاق د امت رسي
او دا د حضور پاک تعلیمات دي د حضور زمانه کې ختمونه نو او نه د ختم د پاره خلک را جمع کړي دي چې مړی وفات شوی دی چې راځي موږ پسې ختم وکړو نه ځان لا که چا تلاوت وکړو ورته د دعا 2 رکعاته مونځ وکړو ثواب یې ورته وبخه یو روژه ونیسه نفلي ثواب ورته وبخه خو په خپله په نورو نه او صدقه ورپه او بهترینه صدقه هغه ده چې د هغې فایده عامه جماعت ورپسې جوړ کړي کتابونه ورپسې وقف کړي او که خیراتو کې د ټول کلي خلقو له خو د تبلیغ والو خبره 6 غنټې پس په تقاضا لاړ شي هر څه بار ته ووتل نو څه فایده شو ټیک ته ثواب دې وشو خو د هغه روجونه چې څوک خپه او څوک خوشحاله او څوک وایي ما ته دې ووایه ما ته دې ونه وایي او څوک وایي غوښه پکې ډېره ده او څوک وایي لږه ده نو د هغې نه ښه ده چې جومات کې یو کمره جوړه کړي پکي راوړئ قرآن شریفونه وقف کړي کتابونه وقف کړي نه به څوک خبرې نه به ریاکاري پکې او خدای پاک به یې ثواب رسوي د دې رسمي خیراتونو نه دغه خیرات ښه دی ښځه مونځ کور کولی شي که په میدان کې هم کولی شي خو د میدان نه کوټه وله غوره ده او د کوټې نه وله دننه کوټڼۍ غوره ده نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې څومره زیاته پرده کي نو ثواب ورته زیات نور د کور په صحن کې مونځ کیږي خو چې مخ لاس د بدن یې پټي د مخ او د لاسونو نه علاوه ټول بدن پی آئی اے کې بعضې خلک ویزي امریکې ته او د هغه ځای نیشنلټۍ دپاره هلته کې ښځې سره واده کوي امریکنۍ عیسایانو سره نو هغه د واده وخت کې دا دستخط کوي که زما پاکستان کې ښځه وي نو هغه د په 3 طلاقو طلاق وي نو که دی ولیکل بس طلاقه شوه ښځه ځکه طلاق په وینام کېږي او په لیکلو هم کېږي نو ښځه ته طلاقه شوه او دا مردار که د پیسو دپاره ځي نو دا شریعت منع کړی دی هلکه لږ شي دی وي نو چې څوک د پیسو دپاره امریکې ته ځي نو دا د شریعت په نظر کې غلط کار کوي ځکه دی د فساد ملک ته ځي بال بچ پې خراب وي دی به خراب شي د پیسو دپاره د کافرو ملک ته مه ځه دا پیسې دې ډېرې وګټې او بال بچ دې دلته پاتې ته هلته یې څه پې او چې ښځه دې بوتله پرون ماته یو سړی وایي په امریکا کې زم ډاکټر دی او ښځه هم بوتله نو بعضې لاره کې لاندې د سړک نه لاره وی سړک په لاره تلو او ښځې سړي په دې کار باندې مبتلا و وی ما دې ښځې ته کتې نه شو د شرم نو ما وی چې ساله به دا ستا قدم داسې وکړي انګریزان خو د سپو نه زیات بدتر دي ای خو دا عیب نه ګڼي په لارو کوڅو کې لکه د چرګو او د سپو او د خرو په شان او زمونږ د بعضې لیډرانې ښځې هغې ته پسخېږي چې ښه امریکا کې خو ښځې سپی شوې نو مونږ ولې نه کېږو دلته مونږ د ملا اسلام نه غواړو دغه شان غواړو د امریکې اسلام غواړو او د بش اسلام غواړو که سړی جمع ولاړی که نه او لرې ځای د سنت نه نو جمع دی کوي سنت دې پرېږدي سنت ته بیا د نور راختېدو نه پس وکړي هلې د سنتو ګنجایش دی چې کور کولی شي یا د جمع نه پناه ځای کې لرې ځای کې او کم از کم یو رکعت خو لاندې کولی شي که که امام نه 2 رکعت هم د ده نه ځي یا قاعده باندې ناست دی هغه وخت کې خو به قطعا نه کوي سنت دی رستو دی وکړي فرض و پشان خو نه دی نو جمع و فرض ضروری دی
چاوی زمون جماعت کې د اوبو ماشین دی د اغلا په بجلی چلیږي دا ښه کار کوي که نه نه دغه مزګزارم ګناهګاران دي دوی د خپل کور د بجلی ادا کولی شي نو په یو ځل چې راجمع شي د جماعت بجلی نشي ادا کول دا غلا د شریعت د غلا اجازت نه کوي د غلا بجلی به نه استعمالوي نه په کور کې نه په جماعت کې نه په حجره کې چې الله سړی عمومي سر یې نی چې اکثر ایسه د مړي نو جنازه به پې کېږي خو چې بدبوی او څښاک شوي نه نو که بدبوی او څښاک شي نه بیا یې ښخې کوي او که بدبوی او څښاک شوي نه او اکثر ایسه وي نو هغې باندې هغه به هم لام بیا جنازه به هم پې وکړي او کفن به هم کړي خیر دی که سر یې نه د جمعې خطبه کې څنګه ناسته پکار چې څنګه ناست دی خیر دی مخه شان کښېنه خو داسې وضع مې اختیار وه چې خوب درځي د دې وجې نه جمعې پره ډوډۍ مخکې خوراک نه پکار ځکه دی به مونځ کولی نه شي وعظ به نه شي اورېدی جمعې خطبه به نه اورې ټالی به وایي نو ډوډۍ مخکې مه خورئ د جمعې پره نه حضور پاک خوړلې ده نه صحابه و کرام صحابه و کرامو به د جمعې ډوډۍ د مانځه نه پس خوړله او چې سړي نه خوړلې طبیعت یې هلکه سپکي اولامبي جامې بدلې کړي سنتو کې د وخت جماعت ته راشي تلاوتو کې درود شریف ووایي او چې سړی ډوډۍ وخوري به سر سطې به یې پاتې نو ډوډۍ د جمعې نه مه خورئ مخکې مه خورئ چا یو 3 کاله بیمارو خو د 3 کالو روجې خوړلې دي نو که جوړ شوي پکې نه که نه نو هېڅ پې نشته منځ کې که جوړ شوي نه نو هېڅ پې نشته او چې څو ورځې جوړ شي د هغې جوړو ورځو په مقدار به د یوې روجې فدیه ورکوئ 2 کیلو غنم او چې جوړ شوي نه مسلسل بیماري نو هغه باندې د روجې فدیه نشته چاوی یو سړی د خپل طاقت مطابق 1 روپۍ د خدای په نوم ورکړه او بل سړی د خپل طاقت مطابق 1 لاک ورکړه نو فرق پکې شته خدای نیتونو ته ګوري او اخلاص ته ګوري که د هغه 1 روپۍ ورکولو کې دومره د دغه اخلاص و چې بل څه ورسره نو ټیک ته د خدای په نزد درجه زیاته نو دا چا باندې حکمونه مه لګوئ د خدای پاک ګوري نیتونو یو سړی عیسائی او عیسایانه ښځه خاوند یې مسلمان شي ښځه یې مسلمانه کېږي نه نو عیسائی سره نکاح پاتې کېږي چې ښځه عیسایانه خو دا موجوده عیسایان دا عام دهریان دي یعنی دا لامذهبه شان دي دوی عیسایت هم نشته دوی هسې د مسلمانانو په ضد کې ځان ته عیسایان وایي کنې د دوی وطن کې هر څه ختم شوي دي چرچونه خالي ګرجې خالي دلته خامخا کوي د مسلمانانو په ضد کې کنې هلته ډېر چرچونه ته مسلمانانو واغشتي د تبلیغ والو ته 15 شپېته په انګلینډ کې اغشتي دي او جماعتونه کړي دي د دوی مذهب صرف د اختر پر یا واده له هغه پادري راوغواړي نور پکې څه نه دي پاتې شوي یا چېرته جنازې نو هغه پادري راوغواړي د پرتوګ پینسې کوم دی د ګیټو نه به اوچتي پرتوګ دا د مانځه دپاره یوازې نه دی د ګرځېدو دپاره هم دا حکم دی پټکې به د نیمې ملا نه سړی زیات ښکته کوي نه او پرتوګ او کمیس په د ګیټو نه ښکته کوي نه دا منع دی مانځه کې هم نه دی ښه بغیر مانځه هم نه دی ښه لږ دې اوچتې که نه سړي له چې خدای کمال ورکړي او حسن ورکړي نو که پرتوګي ځان پسې راکاږي نو څه چلو شو اوچت چلو څه چلو دا دوی یو فیشن ګڼي چې پرتوګ ځان پسې حضرت عمر صاحب په چاړه والی شي اوس ځان کدنې یو زلمی راغی
دا څه خبره وکړه ته صاحب ته ولې خپې تا لوی کارونه کوي چې روان شو د هغه لنګ له ښکته وې دې خوا راشه وی ګله لنګ اوچت ساته خدای به درنه خوشحاله جامې به دې پاکي لنګ اوچت نو لنګ او پرتوب د ګیټو نه ښکته کول ښه کار نه دی چاوی ښځه او خاوند منځ کې اختلاف ښځې طلاق وسته خاوند نه ورکو عدالت فیصله وکړه چې ته طلاق نو د ښځې بل خاوند وکړو نو دا روان نه د عدالت فیصله که د شریعت د قوانینو مطابقي بعضې عیبونه دي په خاوند کې 15 عیبونه چې هغه وخت کې قاضي د هغې منځ کې جدایي کولی شي او که د شریعت د قواعدو نه خلافي د انګریزانو په طرز دي د لندن په طرز دي د امریکې په طرز دي نو دا د عدالت فیصله ښځه نشي جدا کولی چې څو پورې د شریعت د قواعدو مطابق او نه دا ښځه بل خاوند کولی شي یو سړی وایي زما لور د 4 کالو او د هغې په نامه ما یو څو پیسې د تجارت دپاره بندې کړې دي که په رښتیا وي په رښتیا د زکات ټګي نه کوي نو په ماشومانو زکات نه کېږي د هغې په مال چې څوک ګورې بالغ شوي دي او که ته د خپل طرفه زکات ورکوې ډېره ښه ده او په ماشومانو زکات نشته د بلوغه پورې کلونجي فارسی کې سیادانم وای او اردو کې ورته کلونجي وای او عربی کې ورته الحبة السوداء او شونیز وای دا کلونجي او دانه ده لکه د سپېلنو د دانو په شان خو صفت یې ډېر راغلی دی په احادیثو د دواړو جهانو سردار وای دې کې د هر مرض شفا بغیر د مرګ نه د هغې د استعمال طریقې په ترکارو کې څوک اچوي څوک یې اسې خوري څوک د تیل جوړوي خو صفت یې په احادیثو کې ډېر راغلی دی کلونجي سیادانه شونیز الحبة السوداء د مور پلار په ګناه ماشومانو ته تکلیف رسي نه خدای پاک د یو ګناه باندې بل نه نیسي البته د ګناه په وجه رزق کې بې برکتي راځي نو ماشومان هم سپېره شي یو پلار غل دی د غلا مال لوړي بچو له حرام خور دی رشوت خور دی ګنکپ دی نو هغه بچو له چې دا حرام ورکوي نو د هغې اخلاق خرابېږي حرام روزي حرام خوی پیدا کوي نو بچو له حرام مه راوړئ لږه دي خو حلاله دی نو چې څوک د حلال او حرام فکر نه کوي او چې بس رو مې نیولې پیدا مې کړې نو بچي به خرابېږي او اول په مور پلار شروع کوي دا پوډریان چرسیان اول د مور نه غلا کوي او د پلار نه غلا کوي پردي سړي ته خو څوک نشي نږدې کېدی څرمن به یې وباسي که سړی دا ووایي چې ثواب وبخي د یو عمل جمدو تمړو ته ټولو ته خدای پاک رسوي د خدای عجیبه دربار دی هغې کې کمې نه راځي او ستا ثواب هم نه کمیږي خو زیات ثواب په صدقه کې دی او په دعا کې بعض افغانستان کې یا افغانستانو کې دا رواج دی چې مړي ته فاتحې ته کښېني او ډله راشي او تلاوت وکړي بیا لاس اوچت کړي نو حضور پاک زمانه کې دا طریقې نه وي تعزیت دې ته وي چې رالې په ارام کښېنه یا دې مړي ته د مړي خاوند ته د تسلۍ خبرې وکړه نو زموږ وطن کې بل رواج دی دا هم غلط دی زموږ چارسده کې دی او پېښور نږدې خوشحال
پنځیش کسان راشي یو بوی لاس په اوچت کړو نو بل بوی لاس په اوچت کړو نو بل بوی لاس په اوچت کړو نو بل بوی د جمع دعا په نو هغه د مړي خاوند سپېموله راشي هلکه یو ځل دعا بس ده نو د دې نه هېڅ جوړ نه شي ځکه هغه دعا چې د غافل زړه نه یې خدای نه قبلوي یو ځل دعا وکړې په اخلاص او دعا په لاس اوچتولو هم نه ده راغلی په داسې وخت د دواړو جهانو سردار جعفر صاحب چې شهید شو زید بن حارثه او عبدالله بن رواحه یو غزا کې یو خبر راغی نو جومات کې 3 ورځې ناست او صحابه به راتلل ناست به خاموش عربو کې اوس دا رواج د مدینه منوره کې چې د مړي خپل ولاد د مقبرې نظر روزي نو دیوال سره ودرېږي نو هر سړی راځي د هغه په سینه لاس دې وي اعظم الله اجرک خدای دې ډېر ثواب درکړي او بیا د شپې په مدینه منوره کې دا رواج دی چې دروازې فاتحاني د شپې وي نو د شپې د کور خاوند یو ځای برابر کړي او د قرآن شریف پارې ایښي نو خلک ورشي چې چا څومره تلاوت کې هغومره وکړي او د کور خاوند پار په دروازه کې ناست وي په کرسۍ او سره ستړي مشي یا یو قاري لګیا وي او خلک ورته لږ ساعت غوږ کښېږدي چې چاله تلاوت نه ورسي نو بس بیزي لاس هغه سره ملاوئ یو پاره نیمه تلاوت کوي یا زیات یا کم بیزي دغه طریقه ده مدیر نن سبا دلته پېښور کې الواګانو ډوډۍ ورسره یوسي او یو دروس پې ماشومان جوړ کړي هلکه رستو خیرات وکړئ که نه په دا وخت کې ولې غوبل کوه مړی په صندوق کې کېښودل بې ضرورته نشته هغه ځای کې به تابوت استعمالی چې ځمکه پروزي یا اوبجنی سیابي چې مړی خرابېږي زر یا پې قبر و پروزي نو هلته به تابوت استعمالی دی وطن کې چې دا خلکو رواج کړی دا بدعت دی تابوت ولا جوړ کې قالین پکې دغه کې او بخمل پکې وټکئ بیا به ساله بالغ هم ورته ږدي او بړستن هم ورته ږدي او شی چې بجلی هم ورته بله کړي هلکه اوس یې خدای ته پرېږدی مړی به په خاورو ږدي او چې کوم دی د تابوت ضرورت وي هلته کې به هم تابوت کې شګه اچې شګه یا خاوره چې مړی په خاوره پروت وي څادر یا بخمل پکې ټکوال یا قالین دا بندي او تابوت بې ضرورته بدعت دی ښه کار نه دی ګناه ده مړی خدای ته پرېږدی کمې پورې به دې تابوت کې محفوظ وي ته بیا راوباسې اوس خو یې معامله د خدای سره او سر یې د شلو دی لکونه کاله را روان دي لکونه تیر شوي دي نو خدای ته یې پرېږده په قبر کې سم په خاورو کښېږده چې خدای والا عزت ورکوي نو دا قبره به پې ګلې ګلزار کړي او چې خدای والا عزت نه ورکوي نو بیا په تابوتونو نه خلاصېږي نو تابوت جوړول بې ضرورته لکه پېښور کې چې دا رواج دی دا شرع اجازت نه کوي چا وی زما په پوزه کې غوښه شوې ده زه د غسل وخت کې پوزه کې اوبه راته ډېر تکلیف چې څومره ستا وسې هغومره پوزې ته رسوه باقي مه رسوه خیر دومره رسوه اوبه معمولي چې څومره ته رسولی شي ټول ویښه پورې یا مازغو پورې اوبه رسول ضروري نه دی او بیا خو ته معذور یې نو چې څومره پوزه پاکولی شي هغومره پاکه یو سړی وایي ما نه خلکو په قرض پیسې وړي دي منکر خو نه دی خو نه راکوي نو زکات یې ورکوم که نه که دا د یقیني چې راکوي نو زکات بار کال ورکوي او که دا د یقیني یا پته یې نه لګي نو زکات خیر دې مه ورکوه خو چې کله درته میلاو شي نو د ټولې مودې زکات به ورکوي
د لیونی طلاق نه واقع کیږي خو که په رښتیا لیونی وي او که نشې کړي قصدن لکه پوډر یې والي شراب یې څښلي او بیا طلاق یې واقع کړي نو زموږ مذهب کې طلاق واقع کیږي ځکه دا نشه خو د ده په اختیار کې وه او که د مرض د وجې نه بېخودی نو بیا نه واقع کیږي چاوی من یو د کویلې کاروبار کو او خلقو نم څغر اغشته دی هغه بل چاله ورکړی دی په کمیشن خیر دی کمیشن او په ګټه روانه چاوی د اپیمو په پیسو حج کولی شم او کولی شم خو د پوډرو په هغې مه کوه حج کیږي بار تقدیر خو مجرم د پوډرو په پیسو کدی وکړه حج دی وشو فرض دی ادا شوی دوباره در باندې حج نشته لکه سړی په پردو اوبو باندې اودس چاره دام وکړي نو مونځ یې خو شوی دی خو ته ګناهګار یې یو جینۍ خط دی چې ما سبق هم ویلی دی بالغ او د قرآن شریف ترجمه کوم خو مور پلار مې داسې چاله ورکوي چې هغه جاهل دی او زما نه دی خوښ زه انکار نو زما حق شته د انکار او بلکل ستا حق شته ته وایې زما دغه نه دی خوښ نه دی پلار واده کولی شي نه دی مور واده کولی شي نه دی مشرف واده کولی شي نه دی جمالي واده کولی شي نه دی یو بادشاه واده کولی شي دا بعضې خلک دا قبایلو کې دا رواج دی نه د جینۍ نه تپوس کوي او نه د هغې د رضا تپوس کوي او څوک په ماشوموالي کې په نوم کې چې دا د هغې د دا کیسونه راځي نه خدای عاقل بالغې له اختیار ورکړی دی ښه چې هغه وایي زه نه کوم نو قطعا یې څوک نشي ورکولی که ورې کړه دا به په زنا کې مبتلۍ او ټوله ګناه د مور پلار په سر ده یو بیبي د خنسې نوم دی د حضور په زمانه کې راله زموږ ښکلي پیغمبر ته وایي صاحب زه پلار چې کوېدم چاله ورکړی یم زما هغه ځای نه دی خوښ وایي ستا نکاح نه کېږي پلار یې راوغوستی وایي نه نو چې جینۍ عاقله بالغه وي هغه انکار وکړي قطعا یې څوک نشي واده کولی دا مور پلار یې اول ظالمان دي ټیک ده مور پلان مشوره ښه خبره ده خو په داسې صورت کې چې جینۍ قطعا منکره نو نکاح نه کېږي نو هغې ته خدای حق ورکړی دی خدای او رسول الایم حق بنفسها من ولیها والبکر تستاذن فی نفسها نه کونډه څوک کولی شي نه عاقله بالغه جینۍ څوک کولی شي په زور دا پښتانه ځان دا اسلام نه دی دا د دوی خپله لاره ده د دوی د وجې نه موږ بدنام یو دا چې څوک لوریانې خرڅوي څوک لوریانې په بدل ورکوي څوک لوریانې په زور واده کوي او دومره غټ شیخ به یې غټ پړکې به یې والي خلک وایي جوړې دا مسلمانۍ خبره ده نه دا د اسلام تعلیم نه دی دا جاهل دی او د خدای او د رسول د دین باغی دی عرش بره دی او خدای پاک په عرش دی او کرسی د عرش ته لاندې ده دا خدای چې هر څوک یادي چې هر ځای کې دی خدای داسې به نه چې خدای هر ځای نه د خدای علم او قدرت هر ځای دی خدای پاک په عرش دی زموږ ښکلی پیغمبر چې معراج شریف له ته براته او وحی چې راځي بره نه راځي او چې سوال کوي بره ته به کوي نو خدای عرش پیدا کړی دی خدای پاک په عرش تجلی ده څنګه دی د هغې په کیفیت موږ نه پوهېږو خو دا عقیده ده چې خدای پاک استوا علی العرش خدای په عرش دی ته چې اشاره کې داسې به کوې سوال چې کې داسې به کوې نظر چې اوچتی بره به اوچتی
حضور پاک معراج کې باره تللی نو خدای پاک په عرش دی خو د خدای هغه نور تفصیلات او علم دا زمونږ د پوهې نه بالاتر دی نو د خدای صفتونه چې څنګه موږ د خدای د ذات معلومتیا نشو کولی نو د خدای د صفاتو نشو کولی او خدای خپل تجلی عرش ته منسوبه کړې ده خدای پاک په عرش دی ملائکی څنګه پیدا شوي دي د خدای په حکم پیدا شوي ملائکی پلار او زوی نه لري دا ستوري څنګه پیدا شوي دي ستورو کې خو پلار او مور نه نور څنګه پیدا شوي دا کاڼي څنګه پیدا شوي دي د خدای په حکم په کن فیکون پیدا سلام جواب وعلیکم السلام خده او که دا زیاتی ورته وي په خیر راغلی نو خیر ده بره جنتونه دي جنتونه عرش ده خدای پاک وایي ما عرش په اوبو پیدا کړی ده د هغې اوبو حقیقت موږ ته نه دی معلوم او جنتونه کوم دی یو ځل صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړه وی قربان چې د جنتونو بیان کې دا راغلی دی چې عرضها السماوات والارض د هغې پلنوالی اسمانونه او ځمکه دي نو دا کوم ځای دي نو هغه ورته وی دا موجوده ځمکه او د اسمانونه او کائنات دا کوم ځای دي د خدای په حکم ولاړ دي دغه شان عرش دغه شان جنتونه دا د خدای په حکم ولاړ دي نو د خدای په عرش باندې تجلیم حق ده او خدای پاک مونږ سره دا به نه وي چې خدای مونږ چې چېرته یو خدای مونږ سره دی وهو معکم اینما کنتم نو خدای پاک عرش ته ځان خپله تجلي منصوبه کړی عرش چېرته دی او جنتونه چېرته دی بره دی بره کوم ځای دی مونږ کوم ځای یو دا ځمکه او د اسمانونه که دا په تصور کې راغونډ کړي نو دا کوم ځای پراته دي مونږ په څه کې یو د خدای په حکم ولاړ دغه کائنات چې څنګه د خدای په حکم ولاړ دي دغه شان عرش معلی او جنتونه هم د خدای په حکم ولاړ دي هغه په دې کائناتو کې نه ځایږي بعض علما د قبر سر ته د سورت بقره والا آیتونه وایي او اخر ته د اخري وایي دا د یو صحابي نیم نه عمل ثابت دی خو عامو صحابو عمل دا نه دی او سورت ملک ما نه دی اورېدلی چې سر ته دی وایي نه سورت ملک هلته وایي که دلته وایي ثواب ورته خدای رسوي وی زما رود د سود کاروبار کوي د ګاڼې نو زه ورسره لین دین کوم په خوږه طریقه کې ورته ویلی شي چې مه کوه که مني نو ښه پخه کنې قطع تعلق ورسره وکړه سودخور سره خورا سکاک لین دین مه کوه د ښځو ګډېدل په واده کې څنګه دی ښه کار نه دی خو نکاح ورسره نه ماتېږي ښه که د چا ښځه وګډېده یا ده ورته وي چې وګډېږه نو نکاح نه ماتېږي خو ښه کار نه دی جرم یې وکړو که سړي ذهن کمزور او قرآن شریف به یې پرېږدي نو دی معذور دی او قصدن دی نه پرېږدي یو سړی وي ما ماسپښین لمونځ کوم په وروستي رکعت کې مې د فاتحې په ځای تحیات وویل بیا راته رایات شي نو فاتحه مې وویل
خو سجده سهوه مې نه ده کړې. خیر دی مونځ دې شوی دی، مونځ هم شوی دی ټول. که د وروستو رکعتونو کې زمونږ مذهب دا دی که چا فاتحه مو نه ویله نو مونځ یې کېږي، خو قصدن به نه پرېږدو. دواړه سجدې فرض دي خو ترتیب پکې فرض نه دی. یعنی سړي نه یو سجده ایره شي که نه او بیا په دویم رکعت کې رایاده شوه نو هلته درې وکړه نو دا به هغې سره ولګي نو سجده سهوه او پکې وکړي. کم رکن چې په مانځه کې یو ځل لازي یا په هر رکعت کې یو ځل لازي نو هغې کې ترتیب فرض دی، لکه ولاړه رکوع. او چې کوم رکن دوی نو هغې کې ترتیب فرض نه دی، واجب دی. د ګیرې خریل څومره ګناه ده؟ ما سره تله نشته چېرته بیان کړم، خو ښه کار نه ده. یو سړي په مانځه کې بیا اودسه شي مثلا او دی لاړ شي نو چې بیا راشي امام سره به ودرېږي او چې کوم منځونه رکعات قضا شوي هغه خو به کوي خامخا. دا بعض سړی وي که زه خدای وی نو ما به دا کار کړی وی، او که زه پیغمبر وی توبه دې وباسي. دا خبرې ښه کار نه دی. عام علماو پسې خبرې کول دا فاسق کېږي پې سړی کله کفر ته رسي. سړی یو شخص یاد کړي چې پلان کې دی، ما یاد کړي بل یاد کړي نو ټیک ته ګناهګار دی. او که داسې عالمان ټول یادوي نو دا د دین هتک دی، دې باندې سړی خرابېږي. خیر دی که سړي خپې وروسته وویځلې که نه مخکې چاردام کړي او خپې لا پاتې بیا چې جومات ته ورسي هلته خپې وویځي او باقي اندامونه یې وچ شوي نو موالات فرض نه دی په اودس کې پرله پسې اودس یې کېږي. د حضرت ابن عمر صاحب واقعه ده په بخاري شریف کې چې چاردام یې یو ځای کړو او بیا چې جومات ته راغی نو خپې وویځلې او چاردام اندامونه یې وچ شوي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب دا 14 نمبر کیسټ د پرچو ډک شو او د 14 په انتظار اوسئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. ټلیفون نمبر دی 252912. خدای د مسلمانانو په حالت رحم وکړي. هر ځای کې چې مسلمانان خدای زموږ ملک هم د فتنو نه محفوظ کړي، د کافرانو د حملو نه محفوظ کړي. خدای د امریکا او یهودیان او هندوان په خپل کور کې په غم مبتلا کړي او مسلمانان چې هر ځای کې دي د دې د شر نه محفوظ ساتي. خدای زموږ د مشرانو ته هدایت نصیب کړي.